سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، دا د یو نشهیي توکو د قاچاقبر کیسه ده چې حکومت د هغه له کړنو څخه دومره په غوسه سوی و چې د هغه د وژلو حکم یې ورکړی و او حتی د هغه د وژلو لپاره یې ډېرې پیسې هم ټاکلي وې. د خپل ځان د ژغورلو لپاره دغه قاچاقبر خپل ورور وژني، ځان د هغه په څیر بدلوي او د هغه په کور کې ژوند پیلوي. نه یوازې دا، بلکې هغه د خپلې ورېندارې سره هم نږدې اړیکې نیسي. ورو ورو ورېنداره شکمنه کیږي، ځکه چې د هغه خاوند هېڅکله له هغې سره دومره نږدې او دومره ژوره مینه نه درلودله. نو پوښتنه دا ده، آیا دغه قاچاقبر وتوانېدی چې خپل هویت پټ وساتي که بالاخره ونیول سو؟ راځئ دا ویډیو په ګډه سره وګورو. د شپې پر 1 بجه یو شمېر نشهیي قاچاقبران له خپلې کښتۍ څخه راښکته کیږي. له هغوی څخه د یوه نوم سپن دی او د بل نوم بدو دی. سپن خپل مشر ته زنګ وهي، هغه ټلیفون نه پورته کوي چې له امله یې سپن ډېر غوسه کیږي. بدو خبر ورکوي چې حکومت د نشهیي قاچاقبر پر ضد باندې جګړه اعلان کړې ده. کله چې دوی د سمندر څخه ساحل ته رسیږي، سپن احساس کوي چې څوک را روان دي او بدو ته وایي چې شپ سه. هماغه شېبه پولیس پر دوی باندې حمله کوي. سپن او د هغه ملګري له هغه ځای څخه تښتي. د تېښتې پر مهال الان سپن ته زنګ وهي، خو سپن ټلیفون نه پورته کوي. وروسته وینو چې سپن په موټر کې د تېښتو هڅه کوي، خو کله چې ګوري پولیس هر څه پلټي، هغه له موټر څخه ښکته کیږي او د ځنګل په لور باندې روانېږي. له هغه ځای څخه سپن د خپل برمایي ملګري منکو کور ته ورځي. په لومړي سر کې منکو دروازه نه خلاصوي، خو کله چې سپن وایي پرېږده چې پولیس راسي، هغه به موږ یو ځای ونیسي. نو منکو د ویرې له امله دروازه خلاصوي. سپن کور ته ورننوځي او منکو ته وایي چې هغه د برما پولې ته ورسوه چې په بدل کې به هغه ته 10 لکه روپۍ ورکړي. 15 لکه هماغه وخت ورکوي او پاتې پیسې به د بارډر څخه د اوښتلو وروسته ورکوي. منکو دا خبره مني او وایي سبا سهار به د برما او بارډر ته روان سو. وروسته سپن خپل زوی ته زنګ وهي. زوی ټلیفون اخلي، خو دواړه لږ شېبې چپ پاتې کېږي، ځکه چې زوی یې فکر کوي چې ښایي پولیسو زنګ وهلی وي. سپن وایي پولیس ولې زنګ وهي؟ بیا زوی ورته وایي چې پولیس ډي بي او را ټول کور ته راغلي وه او ټوله کور یې محاصره کړي وو. پولیس لا هم شاوخوا ګرځي. سپن هغه ته وایي چې اندېښنه مه کوه او له خپلې مور سره خوندي پاته سه. بله ورځ منکو او سپن د برما بارډر ته ورسیږي چې یو لور ته د بنګلادیش بارډر دی او بل طرف ته د هند بارډر دی. سرحدي ساتونکي هغوی ویني او پر هغوی باندې ډزې کوي. دوی دواړه ژغورل کیږي. بیا وروسته دوی یوه زاړه کور ته رسیږي. منکو ته په ټلیفون باندې زنګ راځي. سپن هغه معنا کوي چې ټلیفون ته ځواب مه ورکوه، خو منکو بیا هم ټلیفون ته ځواب ورکوي. منکو پوهیږي چې پولیسو MK په یوه نښته کې وژلی دی. منکو سخت ویریږي او له هغه ځای څخه تښتي. سپن خپل مشر ورور ته زنګ وهي او وایي راسه، خو موږ نه پوهیږو چې هغه ورور ته څه وایي. وروسته وینو چې سپن د خپل زوی سره خبرې کوي. بیا یې مشر ورور راځي او هغه ته د صدیق په نامه باندې غږ ورکوي. دلته باید یادونه وکړم چې د سپن اصلي مکمل نوم صدیق الرحمن سپن دی او د هغه د ورور نوم شمس الرحمن ټاپن دی. سپن د زوی ټلیفون بندوي او د خپل ورور پر لور باندې حرکت کوي. په بله صحنه کې یو څوک د DNC افسر ته زنګ وهي او د سپن د کور پته ورکوي او وایي چې هغه ونیسي. بیا هلته د سپن مړی ښکاره کیږي. افسر دا معلومات اوسي ته ورکوي، خو اوسي وایي چې د هغه په سیمه کې هیڅ نشهیي قاچاقبر نسته. بیا د DNC افسر ورته وایي د غونډۍ پر سر هغه کور د مشهور نشهیي قاچاقبر الان سپن دی. پولیس هلته ځي او د سپن مړی پیدا کوي، خو اوسي خپل مشر ته زنګ وهي او وایي چې موږ خپله سپن وویشتي او موږ ووژي. د DNC افسر دا هر څه له شا څخه اوري او پوهیږي چې اوسي غواړي دا بریا په خپل نامه کړي. په وروستۍ صحنه کې موږ وینو چې یو سړی چې د الان سپن په څیر ښکاره کیږي د یوه رخشې څخه ښکته کیږي. هغه د کور زنګ وهي او د هغه مېرمنه دروازه ورخلاصوي. هغې نوم شیلا دی او د شیلا خاوند بالکل د سپن په څیر ښکاره کیږي. بیا کیسه یو څه شاته وړل کیږي. شیلا ټاپن او د هغه لور د ډوډۍ و میز ته ناست دي. هغه وخت الان سپن خپل ورور ته زنګ ووهي او ویې ویل چې حالت یې ښه نه دی او پولیس هره شېبه کولی سي چې هغه ووژني. د همدې لپاره هغه غواړي خپله شتمني وویشي او غواړي چې ټپن سبا راسي. ټپن په لومړي سر کې نه غواړي چې ولاړ سي، خو د خپلې لور په خاطر راضي کیږي. کله چې شایله پوښتنه ترې کوي څه خبره ده، نو هغه هر څه ورته وایي. شایله غوښتل چې خاوند یې د ټپن شتمني ترلاسه کړي، ځکه چې د ټپن مالي حالت ښه نه و. وروسته موږ پوهیږو چې ټپن خپل ورور سپن ته ورځي او کله چې هغه موقع پیدا کوي سپن خپل ورور وژني. بیا د هغه ورښتان او ژیره ورپرې کوي او د هغه کالي اغوندي. هغه بالکل د خپل ورور په شان ښکاره کیږي او د ورور کالي خپل اغوندي.
تر دې وروسته هغه د ډي ان سي افسر ته زنګ وهي لکه څنګه چې موږ مخکې ولیدل. دا معنا لري چې هغه سړی چې له رخصې څخه ښکته سوی و او د شمس الرحمن کور ته ولاړی هغه همدا سوپن و. کور ته له ننوتلو وروسته د سوپن د خبرو طریقه او چلند هېڅ د شمس الرحمن په شان باندې نه وه. شیله ډېره حیرانه وه. شیله پوښتنه ترې کوي په تا باندې څه سوي دي؟ له ورور څخه د راتګ وروسته ته بلکل بدل سوی یې. سوپن له بکس څخه د پیسو یو بنډل راباسي او په المارۍ کې یې ږدي. کله چې شیله د هغه څخه پوښتنه وکړي هغه په غوسه سره جواب ورکوي ما ستا لپاره سره زر راوړي دي وروسته به یې در وښیم. دا خبره کوي او تشناب ته ننوځي. شیله سوپن ته وایي چې له بازاره یو څه لیمبو راوړه. کله چې هغه لیمبو راوړي د کور خاوند له شا څخه ورته وایي شمس الرحمن سوپن په لومړي سر کې نه پوهېږي. کله چې د کور خاوند ورته وایي د دې میاشتې کرایه دې نه ده ورکړې سوپن لږ شېبه چوپ پاتې کېږي او بیا وایي درکوم یې. همدا مهال شیله د المارۍ کیلۍ اخلي او المارۍ خلاصوي. هغه بنډل خلاصوي او ډېرې پیسې پکښې کې ویني. شیله ډېره خوشحاله کېږي. د سوپن د راتګ په اورېدو سره شیله له هغه ځای څخه وځي. بله ورځ سهار شیله سوپن له خوب څخه راپاڅوي چې دفتر ته ولاړ سه. سوپن په لومړي سر کې نه غواړي چې دفتر ته ولاړ سي خو بیا ځان چمتو کوي. کله چې سوپن دفتر ته روان وي په تلویزیون کې خپل د مرګ خبر اوري. سوپن تلویزیون بندوي او وایي چې نه غواړي چې دا هر څه وویني. شیله فکر کوي شمس الرحمن د خپل ورور په مرګ باندې خفه دی نو ځکه یې تلویزیون بند کړي. موږ وینو چې شیله هغه ته د موټر سایکل کیلي ورکوي. شمس الرحمن به پر هغه باندې دفتر ته تللی خو د سوپن موټر سایکل نه دی زده نو موټر سایکل پرېږدي او په پښو باندې روانېږي. د سوپن زوی جادو همدا خبرونه په تلویزیون کې ویني. بیا پولیس ورته زنګ وهي او ورته وایي چې د خپل پلار مړی دی یوسه. سوپن دفتر ته رسیږي خو د دفتر په کارو باندې هېڅ نه پوهېږي نو له درملتون څخه د غاړې لپاره پټۍ اخلي. هغه د دفتر کارکوونکو ته وایي چې زه ناروغه یم او ډېرې خبرې نسم کولی. بیا له بکس څخه لږ پیسې راباسي او د دفتر په المارۍ کې یې ږدي. سوپن کور ته راځي او شیله خپل خونې ته بیایي. هغه غواړي چې له خپلې مېرمنې سره نږدېکت وکړي خو شیله پوښتنه ترې کوي چې آیا دا کار ته کولی سې؟ سوپن بیا هڅه کوي. په دې سره د شیله شک نور هم زیاتېږي. شمس الرحمن یوه ناروغي درلودله چې له امله په تېرو 2 کلونو کې له خپلې مېرمنې سره هېڅ فزیکي اړیکه نه وه نیولې. په همدې خاطر باندې شیله د سوپن ودې کارو ته ډېر حیرانه ده ځکه چې انسان کولی سي له ټولې نړۍ څخه خپل ځان پټ کړي خو له خپلې مېرمنې څخه هېڅ شی نه سي پټولی. له بلې خوا موږ وینو چې بادو یو لوی افسر ته زنګ وهي او وایي چې د ده نوم دې د کراس فایر له لیست څخه وباسي په بدل کې به په 2 ورځو کې ډېرې پیسې ورکړي. دا خبره کوي او د سوپن د جنازې لیدو ته ورځي. وروسته هغه د سوپن د پیسو د پټولو ځای ته ورځي او ویني چې هلته هېڅ پیسې نشته. د پیسو په نه لیدو سره هغه لیونی کېږي. همدلته شیله هم سوپن پیژني. شیله شاخوره اخلي او د سوپن پر غاړه باندې یې ږدي او د هغه څخه پوښتنه کوي ته څوک یې؟ ته شمس الرحمن نه یې؟ سوپن شیله ټېل وهي. هغې ته د ځان او د خپل ورور د پیښې کیسه کوي چې ټوله دروغ وه. هغه وایي کله چې ورور ورته راغلی پولیس هم ورسېدل او پر هغوی باندې یې ډزې پیل کړې. بیا سوپن ماته وویل چې ځان پټ کړه او هغه خپله مړ سو. شیله په لومړي سر کې قانع کېږي خو وروسته د سوپن په خبرو باندې باور کوي. له بلې خوا موږ وینو د سوپن زوی جادو د سوپن او د هغه د مشر ورور شمس الرحمن انځور ویني او حیرانېږي. هغه له خپلې مور څخه پوښتنه کوي چې دا سړی څوک دی؟ دا خو بالکل زما د پلار په شان باندې ښکاره کېږي. مور یې ورته وایي چې دا ستا کاکا دی. هغه به پخوا دلته هر وخت راتلی خو اوس ډېر وخت کېږي چې نه دی راغلی. د جادو شک هم نور زیاتېږي او د خپل پلار قبر ته ورځي. د هغه د پلار په شا باندې یوه نښه وه. هغه غواړي قبر وکیندي او وګوري چې د مړي پر شا باندې هغه نښه شته او که نه. هغه مړي راوباسي او ویني چې پر شا باندې یې هېڅ نښه نشته. د دې سره جادو باور کوي چې دا سړی د ده پلار نه دی. دلته سوپن هڅه کوي شیله ته ټوله حقیقت ووایي چې د نړۍ ټول خلک پوهېږي چې الان سوپن مړ دی. که هغه مړ هم وي نو د ده او د شیله اړیکه به د ورکړې او اخیستنې وي. هغه به د شمس الرحمن د لور روزي او د شیله مسؤلیت پر غاړه باندې واخلي. په بدل کې هغه د شمس الرحمن هویت غواړي کوم چې هغه به ورته شیله ورکوي. سوپن شیله ته په بېلابېلو طریقو قناعت ورکوي. شیله نه غواړي ورسره مرسته وکړي. کله چې سوپن غواړي کور ته ولاړ سي شیله دروازه بندوي. دا کار څو ورځې دوام کوي خو ویل کېږي چې لالچ انسان هر کار ته اړ باسي. همدا خبره دلته هم پیښیږي. شیله بالاخره راضي کېږي او سوپن ته ورښیي چې څنګه د شمس الرحمن په شان باندې خبرې وکړي او څنګه د هغه په شان چلند وکړي. سوپن د موټرسایکل چلول هم زده کوي. په دې ډول سره ډېر وخت نه نیسي چې هغه په شمس الرحمن باندې بدل سي. یو ورځ سوپن کور ته راځي او ویني چې جادو راغلی دی. هغه د جادو په لیدو سره حیرانېږي او
او جادو هم سپن ته حیرانیږي او هغه ته د کاکا په ویلو سره غاړه ورکوي. کله چې سپن د هغه څخه پوښتنه کوي چې ولې راغلی یې، جادو وایي چې غواړي څو ورځې دلته پاته سي. موږ پوهیږو چې جادو دلته د خپل پلار د پیژندلو لپاره راغلی دی. سپن پر دې باندې شک کوي او له شیلا څخه پوښتنه کوي. شیلا ورته وایي چې د جادو پلار مړ شوی دی او د هغه کاکا د هغه په شان ښکاره کیږي، ځکه نو د هغه د لیدو لپاره راغلی دی. له بلې خوا موږ وینو چې بادو د سپن کور ته راځي. بادو هلته د خپلو پیسو په لټه کې دی. هغه د سپن له مېرمنې څخه پوښتنه کوي چې آیا سپن کوم بانکي حساب نمبر لفافه یو بل څه ورکړي دي که نه، خو د سپن مېرمن وایي چې هغه هیڅ شی نه دي ورکړي. کله چې بادو د جادو په اړه باندې پوښتنه کوي، هغه وایي چې جادو د خپل کاکا کور ته تللی دی. بادو دا خبره اوري او نور هم حیرانیږي، ځکه هغه نه پوهېدی چې سپن یو ورور هم لري. دا معنا لري چې حتما کومه موضوع یا خبره سته. دلته د شمس الرحمن د دفتر کارکونکي د معاشونو لپاره یو چک راوړی و چې د شمس الرحمن له لاسلیک وروسته به معاشونه واخلي. نو ځکه چې سپن د شمس الرحمن لاسلیک نسي کولی، نو ټولو ته معاش په نغدو پیسو سره ورکوي. سپن له خپل دفتري افسر سره بانک ته ځي، غواړي چې د دفتر معاشونه نغد ورکړي او یو څه پیسې په بانک کې کښېږدي. خو د بانک کارکونکي ترې ډېر اسناد غواړي او د پیسو د سرچینې په اړه باندې پوښتنې کوي. سپن ورخطا کیږي او خپل کارکونکي ته وایي ته د باندې ولاړ سه. بیا هغه د بانک منیجر ته وایي زه ډېرې پیسې لرم، څنګه کولی سم چې په بانک کې یې کښېږدم. د بانک منیجر ورته وایي زه دا کار نسم کولی، خو زه داسې یو څوک پیژنم چې دا کار په اسانۍ سره کولی سي. له بلې خوا موږ وینو د شیلا کشر ورور اقبال د شمس الرحمن کور ته راغلی دی. سپن پوهیږي چې اقبال نشه کوي. اقبال د نشي توکو د پلورونکي تنزیل سره تړاو لري. موږ وینو چې هماغه وخت د بانک منیجر سپن د پیسو د تبادلې یو سوداګر سلیم چودري ته وروړي. سلیم له سپن څخه پوښتنه کوي څومره پیسې غواړي چې تورې څخه سپینو ته واړوي. سپن وایي آیا پیسې تورې او سپینې هم وي؟ پیسې خو پیسې دي. سلیم چودري له ده سره موافقه کوي او بیا د هغه څخه پوښتنه کوي څومره پیسې غواړي سپینې یې کړې. سپن لومړی وایي 50 کروړه، خو کله چې سلیم د اصلي مقدار پوښتنه کوي نو هغه ورته وایي چې 150 کروړه. سلیم و دې کار کولو ته تیاریږي، خو سپن د سلیم چودري سره د خبرو وروسته روان وي. نو هماغه وخت بادو هلته راځي. بادو د جادو په شان شک کوي، ځکه چې هغه دلته د سپن د ورور شمس الرحمن د لیدو لپاره راغلی دی. هغه ډېر حیرانیږي ځکه چې سپن او د هغه ورور بالکل یو شان ښکاره کیږي. سپن هم لږ حیرانیږي، خو ځان شمس الرحمن معرفي کوي او بادو ته وایي چې سپن یې کشر ورور دی. کله چې بادو هغه خپل کور ته بیایي نو لومړی د کور مالک او بیا له دکاندار سره مخ کیږي. دواړه مالک او دکاندار سپن ته د شمس الرحمن په نامه سره غږ ورکوي. دا کار د بادو شک تر یو حده پورې کموي. په همدې وخت کې موږ وینو د ډي ان سي افسر د سپن د پوسټ مارټم له ډاکټر سره ګوري. سپن د پوسټ مارټم راپور باندې شک کوي. ډاکټر له هغه څخه ځینې پوښتنې کوي، خو هغه راپور د خپل بیان پر اساس جوړ کړی وي، کوم چې د ډي ان سي افسر ته نه وایي. د ډي ان سي د افسر شک نور هم زیاتیږي. وروسته کله چې سپن بادو کور ته راولي نو شیلا ته وایي چې بادو شایي پرې شک کړی وي. له همدې امله هغه له بادو سره داسې خبرې کوي لکه دی چې د سپن په اړه باندې هیڅ نه پوهیږي. شیلا هم همداسې چلند کوي. د سپن زوی جادو سپن ته په کاکا سره غږ ورکوي. بادو ډېر غوسه کیږي او ټولو ته وایي سپن د هغه ټولې پیسې خوړلې دي او هغه یې خالي جیب پرې ایښي دي. وروسته بادو له دې ځای څخه ځي. سپن خپل زوی جادو له ځانه سره بیایي او د باندې وځي. سپن شیلا ته وویل چې موږ د باندې د یو کار لپاره ځو. د باندې سپن جادو ته وایي زه پوهېږم چې تا زه پېژندلی یم، زه ستا پلار یم. سپن جادو هغه په غېږ کې نیسي او ډېر خوشحاله کیږي ځکه چې د خپل پلار د شا نښه ویني. سپن له جادو څخه پوښتنه کوي ته پوهېږې چې دا کار ما ولې کړی دی؟ جادو وایي هو. سپن جادو ته یو کار وسپاري او ورته وایي شیلا او روزي له خپل ځانه سره بوزه او یو بل ځای ته ولاړ سي، ځکه هغه پوه سوی و چې بادو به حتما یو غلط حرکت کوي. هماغه وخت ځینې کسان راځي او سپن په یو موټر کې له ځانه سره بیایي. دا د بادو او تنزیل خلک وه. هغوی سپن سخت وهي او ورته وایي چې ویې منه ته سپن یې. هغه بیا وایي چې زه سپن نه یم، زه شمس الرحمن یم. کله چې هغوی پرې باور نه کوي نو بادو تنزیل ته وایي که شیلا او د هغه زوی ونیسو نو سپن به رښتیا ووایي. د تنزیل خلک جادو نسي نیولی، خو شیلا او د هغې لور یې راوستل. د ډېرو پوښتنو وروسته شیلا وایي چې دا یې خاوند شمس الرحمن دی. خو کله چې ټوپک د شیلا د لور پر سر باندې کښېښول سو نو سپن پوهیږي چې شیلا نور نسي کولی حقیقت پټ کړي. هماغه وخت سپن وایي که دروغ هم وي ته ووایه چې زه سپن یم. دلته د یوې کلمې لوبه پیلېږي. شیلا وایي هو دا سپن دی. خلک نه پوهیږي چې کوم یو دروغ وایي او کوم یو حقیقت وایي. وروسته جادو هم نیسي او راولي.
پر جادو زور راوړي چې ویې منه دا ستا پلار سپن دی. خو جادو وایي نه دا زما کاکا دی. بادو ډېر غوسه کېږي. هغه پر جادو باندې همدلته ډز کوي او هغه وژني. زما په فکر سره دا د دې فلم تر ټولو زړه بوژونکی کردار جادو و. دا دومره ژوره او دردناکه صحنه وه چې تر څو یې دا فلم نه وي کتلی هغه به یې هېڅ درک نه کړي. په دې ټولو سره سره سپن بیا هم وایي چې زه شمس الرحمن یم. بادو غواړي سپن ووژني خو تنزیل بادو پر سر باندې وهي او بیا هوښه کوي. تنزیل ټولو ته وایي نن چې دلته هر څه وسول هېڅوک به د هغه په اړه باندې هېڅ نه وایي او ټول به دا حالت هېروي. که څوک یې ومني نو د ټولو حالت به ورخراب کړي. تنزیل ټولو ته د تلو امر کوي. سپن او شیلا د جادو مړی له ځانه سره وړي. وروسته موږ بادو د کاکس بازار په یوه ځنګله کې وینو هلته چې هغه خپلې پیسې پټې کړې وې. سپن له شا ورته غږ کوي. بادو وایي زه پوهېدم چې ته سپن یې. سپن ځواب ورکوي زه هم پوهېدم چې ته پوهېږې خو په هغه څه چې زه پوهېدم ته په هغه باندې نه پوهېږې. دا خبره کوي او په شاتګن سره بادو ولي او پر هغه ځای باندې یې وژني. وروسته موږ د شمس الرحمن کور ته ځو. هلته د هغه یو ملګری له برما څخه راځي. سپن هغه په غېږه کې نیسي او ورته وایي زه سپن یم. او د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.